سلامونه درنو لیدونکو وحید الله زیار یم په دې هیله یم چې تاسو به روغ او جوړ وئ د ایچ ال ام اس پر پاڼه د ټلویزیوني ریپورټ انلاین کورس ته پخیر راشئ نن د دغه کورس دریم درس ده په تیر درس کې په ټلویزیوني راپورټر د نړۍ په کچه په لومړنیو ټلویزیوني راپورټرانو همدارنګه د ټلویزیوني راپورټر په ځانګړنو باندې غږېدلي وو او په ننني درس کې د ټلویزیوني راپورټونو پر اساسي ټکو غږیږو یا هغه څه چې موږ باید په ټلویزیوني راپورټونو کې په نظر کې ونیسو یا هغه څه چې د ټلویزیوني راپورټونو لپاره ډیر مهم دي د مثال په تور وضاحت لنډون ګړنیزتوب د حال زمانو کارول د فایلي جملو کارول او د دې سربیره نور ټولنه د پوهې پر اساس په دریو کټګوریو ویشل شوې ده چې اول لوستي دي دوهم نیم لوستي دي او دریم هم نه لوستي دي موږ د ټلویزیوني راپورټر په توګه باید دغه درې واړه کټګورۍ په نظر کې ونیسو ځکه موږ د خاصې ډلې لپاره نه بلکې د ټولې ټولنې لپاره کار کوو د دې په خاطر چې راپورونه مو د ټولې ټولنې لپاره د پوهېدو وړ وي نو باید دا چې راپورونه مو واضح او څرګند وي او د راپورونو ژبه مو باید رسنیزه ژبه وي څو اغیزمنه رسونه ترسره کړو په دې معنا چې په راپورونو باندې مو خلک وپوهېږي او تر اغیزې لاندې راشي که داسې ونه کړو نو ممکن د افادیت اصل تر پښو لاندې کړو په دې معنا چې و به نشو کولی هر هغه څه چې زموږ په زړه او ذهن کې دي خو به خو مخاطبانو ته ورسوو یا به ممکن غلط څه رسوو او یا به هم نیمګړي څه رسوو د دې لپاره چې زموږ راپورونه د ټولې ټولنې لپاره د پوهېدو وړ وي او ټوله ټولنه په یو ځل اورېدو سره په هغوی باندې وپوهېږي موږ باید د خپلو راپورونو سادهوالی روانوالی او روڼوالی په نظر کې ونیسو سادهوالی په دې معنا چې زموږ د راپورونو ټولې کلمې او جملې باید ساده او همفهمه وي داسې چې د ټولو خلکو لپاره د پوهېدو وړ وي روانوالی په دې معنا چې زموږ راپورونه باید د معنا او ګرامر په لحاظ باندې روان وي او روڼوالی هم هغه وخت رامنځته کیږي چې کله موږ په راپورونو کې سادهوالی او روانوالی په نظر کې ونیسو یعنی د سادهوالي او روانوالي ګډه بڼه روڼوالي ته لار هواروي لنډه دا چې د ټلویزیوني راپورونو د متنونو لیکلو لپاره باید ځینې اساسي ټکي په نظر کې ونیسو راځئ چې بحث پرې وکړو تر ټولو لومړی اصل د ټلویزیوني راپورونو لپاره وضاحت یا څرګندوالی ده په دې معنا چې زموږ راپورونه باید د ټولو خلکو لپاره د ټولې ټولنې لپاره واضح او څرګند وي زموږ ټول راپور زموږ د راپور پاراګرافونه زموږ د راپور جملې او ان زموږ د راپور هره کلمه باید واضحه او څرګنده وي داسې چې معنا یې په اسانۍ سره واخیستلی شي داسې جوړښتونه او کلمې باید را نه وړو چې معنا یې پیچلې او مغلقه وي راپورټ مو باید د منوسو رایجو همدارنګه د دود شویو او پیژندل شویو کلمو داسې ځنځیر وي چې خلک یې په پرلهپسې ډول په لومړي ځل اورېدلو سره مفهوم ترلاسه کړي سخت جوړښتونه اوږدې جملې او سختې کلمې له خلکو لاره ورکوي زموږ کار له خلکو لاره ورکول نه دي بلکې د هغوی پوهول دي د هغوی د پوهې لپاره موږ اړ یو چې ساده او همفهمه کلمې راوړو د ټلویزیوني راپورټرانو دنده ده چې اوږدې او پیچلې کیسې به ساده او کوچنۍ کوي نه داسې چې روانې او اسانې کیسې ترې سختې او پیچلې شي د ټلویزیوني راپورټونو لپاره د متنونو لیکلو پر وخت دوهم ټکی چې موږ باید په نظر کې ونیسو لنډون ده یعنې یوازې په ساده جملو سره خبره نه خلاصیږي د جملو د سادهوالي سربیره باید د هغوی لنډون ته هم پام وکړو له یوې خوا اوږدې جملې وایندیان د لنډو هغو په شان ښې نشي لوستلی او له بلې خوا یې مخاطبانو ته د ټلویزیونونو پر سکرینونو تعقیب سخته لنډې خبرې او جملې ژر اخیستل کیږي او تر ډیره په ذهن کې پاتې کیږي که چیرته څوک درته 10 دقیقې وغږیږي ممکن ډیر کم شیان ذهن ته ترې وسپارئ یا ممکن له تاسو لاره ورکه شي ذهن مو تیت او وپشل شي او په هیڅ شي تمرکز ونه شئ کولی خو که چیرته څوک درته یوه یا نیمه دقیقه غږیږي زه مطمئن یم چې تاسو په هغې ښه تمرکز کولی شئ ژر یې اخیستلی شئ او تر ډیره یې په ذهن کې ساتلی شئ دریم اساسي ټکی د ټلویزیوني راپورونو لپاره دا ده چې د غوږونو لپاره لیکنه وکړئ یعنې هر کله چې د ټلویزیوني راپورونو متنونه لیکئ د سترګو او لوستلو لپاره نه بلکې د غوږونو او اوریدلو لپاره هغه ولیکئ په دې معنا چې داسې جملې او پاراګرافونه ولیکئ لکه خبرې چې کوئ نه داسې لکه لیکنه چې کوئ ځکه ټلویزیوني راپورونه د چاپي راپورونو په څیر لوستل کیږي نه دغه سکرپټونه چې تاسو یې لیکئ وروسته یې په غږ باندې اړوئ او غږ اوریدل کیږي مخکې له دې چې سکرپټونه مو پر غږ باندې واړوئ یو ځل یې په لوړ اواز ولولئ څو واورئ او پوه شئ چې د پوهېدو وړ دي او که نه څلورم اساسي ټکی د ټلویزیوني راپورونو لپاره ګړنیزتوب ده
په دې معنا چې د ټلویزیوني راپورټر په توګه باید داسې جملې، کلمې او اصطلاحات وکاروو چې د ټولنې او خلکو ترمنځ ډېرې رایجې، عامې او پیژندل شوې وي. عموما هغه کلمې، جملې او اصطلاحات چې ورځنۍ محاوره او خبرې اترې پرې صورت نیسي، ځکه زموږ کار او موخه د خلکو پوهول دي. که چیرته مو پر جملو، پر راپور باندې خلک ونه پوهیږي، نو د خلکو د وخت ضایع نه پرته مو بل هیڅ هم نه دی کړي. که مو رسنیزه ژبه ساده او د مخاطب لپاره د پوهېدو وړ نه وي، طبیعي خبره ده چې مخاطبان موږ پرېږدي او نورو رسنیو ته ورځي. پنځم اساسي ټکی د ټلویزیوني راپورونو لپاره دا ده چې موږ باید د راپور د متن لپاره له حال زمانو څخه استفاده وکړو. عموما کامیاب او بریالي راپورټران د خپلو راپورونو موضوعات په متحرک او خوځنده ډول وړاندې کوي. نو هڅه وکړئ چې د خپلو راپورونو د متنونو د لیکلو لپاره له حال یا روانو زمانو څخه استفاده وکړئ او یا هم دغه زمانې ته نږدې زمانې وکاروئ. د بیلګې په ډول پولیسو د غلو د نیولو هڅه کوله. د دې پر ځای ښه دا ده چې ووایئ پولیس د غلو د نیولو هڅه کوي. حال زمانې په خبرو اترو کې تر ټولو زیاتې کارېدونکې زمانې دي. د امکان تر بریده د حال زمانو له لیسته د خپل راپور د متن او جملو لپاره حال جاري یا پریزنټ کنټینیوس ټینس وکاروئ. دغه زمانه له یوې خوا دا ښایي چې پیښه همد اوس هم جریان لري یا د دوام په حالت کې ده، او له بله پلوه ولس ته زموږ د راپور تازهوالی په ګوته کوي. شپږم اساسي ټکی د ټلویزیوني راپورونو لپاره دا ده چې تاسو فایلي یعنې اکټ وایس جملې وکاروئ. که چیرته هیله لرئ چې ښه راپورونه ولرئ، نو د راپورونو جملې مو باید د فیسي وایس پر ځای اکټ وایس وي. دغه جملې له یوې خوا لنډې وي او له بلې خوا مخاطبانو ته په مستقیم ډول پیغامونه لیږدوي. د مثال په طور پر فلسطین د اسرائیلو په ذریعه بمبارۍ کیږي. ښه دا ده چې ووایئ اسرائیل پر فلسطین بمبارۍ کوي، یا ښار د اور په ذریعه وسوځول شو. ښه دا ده چې ووایئ اور ښار وسوځولو. بل اساسي ټکی د ټلویزیوني راپورونو لپاره دا ده چې له سرچپه هرم ثبت څخه استفاده وکړئ، یعنې تر ټولو زیات ارزښت لرونکي معلومات د راپور په لومړۍ برخه کې راوړئ. په تدریجي ډول د معلوماتو ارزښت کمیږي او بلخیره تر ټولو کم ارزښته معلومات د راپور په وروستۍ برخه کې راځي. د ټلویزیوني راپور د اساسي ټکو په لړ کې یو بله نقطه دا ده چې موږ او تاسو د ټلویزیوني راپورټرانو په توګه باید خلکو ته لیکنه وکړو. یعنې یوازې د هغه څه په تړاو فکر ونه کړو چې لیکو یې، بلکې د هغه چا په تړاو هم فکر وکړو چې لیکنه ورته کوو. خلک عموما هغه لیکنې، موضوعات او راپورونه خوښوي چې مستقیما دوی ته لیکل شوي وي. د دې لپاره چې ټولنه مستقیما مخاطبه کړئ، د لیکنې پر وخت فرض کړئ خلک درته مخامخ ناست دي او تاسو هغوی ته لیکنه کوئ. یو بل اساسي ټکی د شپږو اساسي پوښتنو ځوابول دي. عموما په ژورنالیزم کې موږ شپږ اساسي پوښتنې لرو چې عبارت دي له واټ، وین، ویر، هو، وای ان هاو. دغه پوښتنې باید زموږ راپورونه ځواب کړي، خو هڅه مه کوئ چې دغه پوښتنې د راپور په لومړي او یا هم دوهم پاراګراف کې ځواب کړئ. ولې مه پرېږدئ چې په ټول راپور کې مو دغه پوښتنې بې ځوابه پاتې شي. بریالي راپورټران همدا کار کوي، ټولې پوښتنې ځوابوي، هره پوښتنه خپل ځای ته پرېږدي او په مناسب ډول یې په همغه ځای کې ځوابوي. د ټلویزیوني راپورونو لپاره بل اساسي ټکی دا ده چې تاسو باید د خپلو راپورونو په متنونو کې مخففات یا ابریویشن رانوړئ، ځکه مخففات یا ابریویشن د ټولې ټولنې لپاره د پوهېدو وړ نه دي. که چیرته دغه کار وکړئ، ممکن نیمه ټولنه یا 30% ټولنه هم ستاسو په خبرو باندې ونه پوهېږي. نو ستاسو هدف ټوله ټولنه ده. د ټولې ټولنې د پوهېدو لپاره تاسو مجبور یې چې بشپړ نمونه راوړئ. درنو لیدونکو، نننی درس تر همدغه ځایه و. که د دغه درس په تړاو پوښتنې لرئ، د HLMS پر پاڼې د پوښتنو په برخه کې او پر یوټیوب چینل د کامنټ په برخه کې له ما سره شریکې کړئ. انشاءالله ځوابونه به ترلاسه کړئ.